لکه آدم دا ټول جنت به ورته پرېږدم قیمتي لکه غنم دي د یار شونډې وایي که زما په وچو شونډو باور نه کړې وایي په 13مه سپاره کې ته مې خوښې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو ورور عارف خان یوسفزی یو ځل بیا تاسو سره ملګرو د خپلو مسافرو ملګرو سره ملګرو نن به زه تاسو ته هغه شازلمي او هغه ګلالي بلکې ماشومان به ورته زه ووایم چې بس واړه دي او مسافرۍ له راغلي دي. ملګرو نن به هغوی سره ګپې شپې لګوو، یو دوه خبرې به کوو. موږ سره اوسئ او دا ویډیو وګورئ. ملګرو څوک ناست دي، څوک ولاړ دي او ملګري ځای په ځای باندې، څوک په موبایلونو کې اړم دي، سور ساري برابر کړی دی، څوک وده دي. ملګرو ګورو دې ځای کې هم دا یو ملګری چې دی نو وده دی، ګورو چې یاره السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیر دی. ټیک ټاک طبیعت دی ښه دی؟ هلکه کوم ځای کې پروت دی؟ بس کټ کې. دا کټ خو د ماشاءالله ډېر ښایسته، ډېر زبردست او ډېر خوندور. دا ګورئ ملګرو د مسافرو داسې هم چې دی نو دومره ښایستهوالی په دې کټ کې څومره ښکلې رنګینۍ جوړې کړي دي او ګلونه پکې لګېدلي دي. دا وګورئ ملګرو ډېر ښایسته، ډېر زبردست. وده شه ملګري. دا ټول عربستان می جوړ بادشاہ کړی، خو الله کم خوشحال پکې زړګی شي. دا بنگلې دا محلونه رانه هېر شي، چرا یاد میں د خټو خړ کور گئے شي. ممند خیل سجاد ډیر و جاړم ملګرو، زیړ ګلی چپ وطن وشي سپرلی شي. شورک دے غریبے خورا لزڑو چاودو، نوم یہ شورک دے غریبے خورا لزڑو چاودو. دا پزوانے مسافر خورا لزڑو چاودو، دا پزوانے مسافر خورا لزڑو چاودو. نوم یہ شورک دے غریبے خورا لزڑو چاودو، نوم یہ شورک دے غریبے خورا لزڑو چاودو. دا پزوانے مسافر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی؟ خیر دی بالکل. طبیعت دې ښه دی؟ څه دي نوم دی؟ وقاص. وقاص سره کوم ځای؟ جدي. د زیدي؟ زیده کې د کوم چا دی؟ لیدا کې د رسخیل. د درسخیل دی؟ وقاص دا کوته وخوته؟ دا وګورئ ښه ملګرو دا د شوق ده که نه هسې دم کړی بم کړی که څه شی دا کوم کاڼی دی؟ سکول کې ویلی؟ تر څویمه؟ عمر دې څومره دی؟ دولسمه پورې سکول ویلی؟ ته خو داسې ماشوم لګې. ښه دلته یې څومره وخت وشو؟ دلته وایي وړوکی دلته یې څومره وخت وشو؟ دلته 7 میاشتې. 7 میاشتې. ښه صحیح. نو څه کار کوې؟ دلته الکتریشن. صحیح. د کلي درته څه یاد دي؟ کلي خو بس زمونږ یو تره هغه سعودي کې ډېر وخت تېر کړ نو هغه یو خبره کوله ویل ته صفایي ډېره وایي زمونږ د کلي د اسخان علی یادېږي. بس دلته که صفایي ډېره شي بنده کلي یادېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلې؟ بس خیر. څنګه حسین د کوم ځای؟ پنجپیر. ته هم د پنجپیر؟ ډېر ښه. حسین څه کار کوي؟ الکتریشن کار. پټنای کې یې حسین؟ کومه ده؟ زه بس هم وایم. ښه. ښه.
څومره وخت تېر شو دلته کې؟ یو نیم کال یو نیم کال. او کلي ته دې اراده شته که ځې؟ زه به چې چوټي کولاو شي ها دا وایي. ښه او د کلي ستاسې یادېږي د خپل وطن؟ تاسو د مازدیګري کې څه چل یاره چې دا څه ته یادېږي؟ ستا پکې څه داسې یادېږي لکه مازدیګر ټایم کې به داسې څه و چې ستا دوره د مازدیګر یادېږي؟ بس دغه خوا کې ګراوند دی هغه یادېږي د بدرای غاړه الله ښه مازدیګر دا مازدیګر چې دی که نه دا ډېر زیات لږ ټایم دی که نه نو دا ډېر خوږ دی هر لږ څیز چې دی خوږ وي پوه شوې او دې کې ټول خلک چې دی نو دا د مازدیګر ته ځان وزګاروي قدرتي کار دی که څوک پارټ کړي نو وایي بس مازدیګر شي او که څوک پار ځای کړي نو بس د مازدیګر له ځان رسوي دا ډېر خوږ وي څه پیغام به ورکړي؟ بس ټولو مینهوالو ته سلام و نو ستا که په کلي دی که مسافر وي وعلیکم څنګه چل دی؟ ټیک ټاک طبیعت کې ښه دی؟ څه دی نوم دی؟ اسامه اسامه د کوم ځای؟ پنجپیر ښه او دلته د څومره وخت شوی دی؟ 27 میاشتې. ته عبدالله وخت دی که نه؟ کله به ځې کلي ته؟ واه هلکه خوش قسمته دی 4 ورځې زبردست. ها 4 ورځې پس به لکه ځې کلي ته. ها دا خو تا په دې ویډیو کې ووایي نو چې څه په کار را پکار وي نو بیا به موبایل مو تر مخکې نه بند کړی ها صحیح صحیح. ها السلام علیکم. څنګه چل دی؟ ټیک ټاک طبیعتونه ښه دي؟ څه دی نوم دې؟ محمد عظیمه د کوم ځای؟ د پنجپیر دی. ها عظیمه څه کار کوې دلته؟ څه کار کوې؟ او څومره وخت تېر شو دلته؟ کلي ته خو وتلی یم. کلي ته نه یې تللی؟ الله دې خیر وکړي نو کله به ځې؟ ښه څه پیغام ورکوې کتونکو ته؟ بس تا پیج والا چې کوم دي ټولو ته سلام او چې پین د کمبار دي کلیوالي ټولو ته سلام او خوشاله اوسئ جان ډېره مننه ډېره مننه. ها څنګه چل دی؟ خیر دی شکر ټیک ټاک طبیعت ښه دی خوشحاله یې. نوم دې څه دی؟ عبدالصمد. عبدالصمد خبرې به لږې تېزې تېزې کېږي دا ملګري یوري. ښه عبدالصمد څومره وخت وشو دلته؟ 22 میاشتې وشوې. ښه 22 میاشتې مخکې به دې څه لکه 2 کاله وشو تقریبا که نه؟ ښه عبدالصمد څه کار کوې؟ الیکټریشن کار کوې. او کلي ته به کله ځې؟ 5 باندې دا ټول خلک به په 5 ځي. ښه او څه دې یادېږي د کلي څه داسې؟ د کلي د مازدیګر کې څه چلېږي د هر چا ته یادېږي؟ چکر مکر دی یعنې ډېر خوب مازدیګر یې د کلي د خوړ غاړه ګراوند او ملګرو سره ناسته ګپې شپې ډېر خوند کوي. څه پیغام به ورکړې؟ سلام ټول قبول کړي ملګرو. السلام علیکم امیر صاحب. وعلیکم السلام. څنګه چل دی امیر صاحب؟ ښه ټیک ټاک ماشاءالله مسعوده خو ډېر پوره یې د خیره سره. بس وځم چې هنګاري څه دعاګانې ښه تشکر دی د خیره سره الله دې ښه ساته. ښه څومره وخت وشو دلته؟ یاره تقریبا یو شپږ کاله برابري د یو ځل؟ نه تقریبا یو ځل چکر یې وکړ. واده دې کړی دی د خیره سره؟ یاره واده خو بس نه دی کړی. دا څه وایي؟ بس نو اراده دې شته که نه؟ یاره اراده خو شته. کله به ځې؟ څه دا ټول خلک ګیر دی. ټول هغه بس دا خبره ده چې پړه وي زیري کله یو کله کله بل بله ښه
څه پیغام ورکړو کلیوالو ته بس پیغام خدا را یاره چې ځوان مینه په کار ده پته کې کلیواله کې برګورو کې پوه شي لکه مینه دار چې مینه د بغیر دلته نه کېږي ځوان چې ښه ټایم پاس شي پوه شوې یو خبره نیمه باندې دې پته شي سړی بڼو باندې نه دي که نه ځکه چې ډېره ښکلې خبرې وکړه لکه انډیواله یې که نه نو په دې کې چې دی راضي پکې بالکل قسمه قسم چې دی نو حالات راځي او د دې مثال چې دی درونو وي ښه یو بل سره چې لکه څنګه چې کلاسمیټ نه هېرېږي که نه نو دغه شان دا انډیوال نه هېرېږي پوه شوې دلته که خو ډېر زیات کلیواله دي پنجپوري خلک ډېر زیات دي نو یو بل سره مینه محبت د یو بل په سخته کې په کار راځي لازم دی ډېره مننه دي خوشحاله اوسئ امیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل خیر ټیک ټاک خیر د کوم ځای نه خیر امیر صاحب نوم دې څه دی امیر جمال امیر جمال څومره وخت درې کاله او یو الله سره د باد روان دي دا څه وایي هلکه دا خوش قسمته یې نو بیا به راځي که نه بس پوه بس بیا به کلي کې چې ټاکه پټه کوو چټای کې به ټکه پکې که نه بیا به راځي نو خدای هم په کلي سره وکړي الله دې ټول مسافرو سره ډېر په غم او ډېر په افسوس لکه د مسافري داسې شی دی که نه چې هېڅ کې به نه شریکېږي نه به په غم کې شریکېږي نه به په خوشحالۍ کې شریکېږي نه به خپلو سره یې نه به پردو سره یې هېڅ ځای کې چې دی نو هلته کې به دې څوک شمېره هم نه راولي ښه او اخر کې چې دلته رالګ شي لکه سړی داسې جدا شي که نه ورشي نو زامن یې وایي یاره وایي دې ګوټ کې ولې وایي کمره جوړه کړي چې اخوا کې تنګول کوي پوه شوې ټول عمر یې ځان غرق کړی وي مازغۍ به یې کار نه کوي نو بس الله دې خیر وکړي الله دې په موږ خپل فضل او رحم وکړي ښه امیر صاحب څه ښکلې غونډه کې به راته څه وایي داسې لکه مزېدار غونډه کې چې خوشحاله شو شعر درته ووایم یاره رانږدې شو ته لکه آدم دا ټول جنت به ورته پرېږدم قیمتي لکه غنم دې د یار شونډې واه وایي که زما په وچو شونډو باور نه کړې وایي په 13مه سپاره کې ته مې خوښې او یو بل شعر به یې ټولو مسافرو ته ووایم وایي علامه یو تر بل ځارېږئ عمر د ژمي مازدیګر د تېر په ژمي نیسي بس ټولو مینهوالو ته او ملګرو ته دوا سلام او کلیوالو ته بس دا پیغام ده چې کلي کې ټاکه پاکه کوي او مسافرانو مه راځئ صحیح ده سختې ډیوټۍ دي او سړی په بلډنګانو باندې دوکه کېږي او پته ورته لګي بیا چې راشي نو بیا دلته پته ولګي چې ډېره مننه ښاد اوسې آباد اوسې جی خیر څنګه یې خیریت دې ښه دی څه دي نوم دې حسن د کوم ځای پنجپین ملګرو موږ ته پته ده چې دی د کوم ځای دي او څه نومونه یې دي خو صرف ستاسو د پوهولو لپاره دی نه د کلي او د نوم تپوس کوو اصله څومره وخت وشو یو نیم کال ملګرو موږ سره دلته کې نور څه نشته لکه چې موږ مسافر نه تپوس وکړي لکه تا سره څه زیاتې کېږي تا سره څه ظلم کېږي دلته کې چا سره زیاتې ظلم نه کېږي هر چا ته چې دی نو خپل حق پوره میلاویږي نو بس زموږ دا ویډیو صرف د دې دپاره یي چې یاره د اسد دي ملګري او د دې نورو ملګري چې دی دا ملګري وویني مور پلار یې وویني وروڼه یې وویني او هغه یاران دوستان یې وویني چې کومې ډېر یادوي ملاقاتونه وشي ورسره او د دې د زړه که څه خبرې نو هغه بهر راوځي دلته کې یو نیم کال شو کلي ته به کله ځې 2024 داسې ګورې دا مکمل تاسو ځان له دغه کړي دي ښه 2022 او 2024 او 2025 زبردست څه پیغام ورکړې وطنوالو ته بس ټولو مسافرو ته سلام او ستاسو د پیج والا چې کوم دي ټولو ته سلام او بچیاني فالو کړئ پیج دې فالو صحیح بس امن خوشحالي دا غواړم مینه محبت صحیح ډېره مننه السلام علیکم څنګه چل ټیک ټاک طبیعتونه ښه دي څه دي نوم دې د خیره سره کامېرا او د پنجپیر کامېرا یوې کې خو ستا ډېر وخت وشو که نه څومره 15 کاله ژوند دې لړو ختم دی بس
عادي ده مجبوري ده او چې دا نه کوم څه وکړو او خلک وایي لکه رزق الله ورکوي مخامخا همت پکې مهنت پکې ها ولا وکړي ها اميره په شوټه سره وخت پاس دي kita bahannya mau kan pas begini harus kita stasiun kemudian kita bilang kita bentar mana ها ها صحیح صحیح څه پیغام ورکوي بس خپل کلیوالاتو او مینوالو ته دعا سلامونه یې ضرور وکړئ بس مهرباني وکړئ چې په کلي کې نو هلته کې په خپل ژوند کې ډېر ته مونږ ته خدمتونه وکړئ ځکه چې بار مکن کې هېڅ شی نشته چې راشي بیا ژړا ده دغه 1500 شپږ سوه په دې باندې خو بیا نه کلی ساتلی شي او نه دلته ځان ساتلی شي ډېره مننه السلام علیکم نزار خان څنګه یې نزار خان کارونه خو بس الله کارونه کنسټرکشن کارونه ته سره سره پکې پاتې شي څه ورته اوس پیرات سري باندې څه چې دا بس روډ سایډ کې دا سپلټ کو روډ سایډ ته انسپیکشن صحیح انو څومره وخت وشو زما هوجي ټول 15 کار یو کارو کې څه یو ځل یو ځل ته بس ورغلی واده لري کړی ها انو بچی دې شته بچي اور دو بچی دي او مور پلار دې ژوندي مور پلار دې یادي بس یادي ګډیر مسکوي ښځه دې یادي بس هغه لکه کړی بس هغه مور پلار دې یادي بس هغه ټول یادي نه نه اختیار وایي د زړه نه ډېر مور کار کوي دي چا یېرېږي نه خو د زړه نه لکه چې ښځې ته څومره ټلیفون کوي او مور پلار ته څومره بس چې ټلیفون کوم باندې مور کار ها بعد بعد د هغې نه ښځې سره ښه نو لکه مور او پلار دې ډېر یادېږي بس هغه یادي څومره بس حد نشته مور او پلار په شان څوک یو نه کنه لکه مطلب دا دی چې ښځه او د دویمه وکړي نه بالکل داسې که نه خو مور او پلار خو بیا نه راځي داسې ده که نه خو بیا هم ښځې سره داسې وایي نو بس هم که نه مور او پلار سره دومره نه او یو ځای کې ما یو ځای